یوې جینۍ د یو ماشوم هلک سره په پټي کې داسې شرمناک یعنی غلط کار کړی دی. سلامونه دوستانو، څو ورځې مخکې په سوشل میډیا یو داسې ویډیو وایرل شوې ده چې یوې جینۍ د یو ماشوم هلک سره په پټي کې داسې غلط کار کړی دی. ملګرو ویډیو در سره همدا اوس شریکوم، ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. او ملګرو د ویډیو کتونه مخکې درته یوه یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې ته په اسانه در ورسي. دوستانو نن سبا داسې ډېرې واقعګانې مخې ته راځي. ملګرو دا یو داسې واقعه ده چې د انسان ډېر زیات دردوي چې یو جینۍ د یو ماشوم سره داسې غلط حرکتونه کړي دي او بیا یې چا ریکارډینګ هم کړی دی او په سوشل میډیا یې هم ورکړي دي. ملګرو دا یوه جینۍ ده چې یو ماشوم یې په څه بهانه له کوره نه پټو ته بوتللو او هلته یې ورسره داسې حرکتونه وکړل. جینۍ خپل ټول هر څه ښکاره کړي او هلک د خپل شرمګاه پورې مږي او خپل هوس پې پوره کوي او خپل شوق. ملګرو داسې جینکۍ د ماشومانو سره ځکه داسې کارونه کوي چې خپل هوس پې پوره کوي چې ماشوم لا داسې کارونه نه وي خبر او نه چاته حال ویلی شي. خو داسې جینکۍ په داسې ماشومانو خپل شوق پوره کوي. ملګرو په خپل چاپیرچل او په خپلو بچیانو نظر ساتل پکار دي ځکه چې سبا دا ماشوم را لوی شي نو دغه ماشوم له دې معاشرې دپاره یو ناسور جوړ شي. ملګرو که هر څوک هم زموږ دا ویډیو ګوري نو زموږ د معاشرې ته یو میسج دی چې په خپلو بچیانو نظر وساتئ، هغه که هلک وي او که چینی ډېر خیال ساتل پکار دي ځکه چې په معاشره کې که هلک وي یا جینۍ وي خو د دوی د معاشرې دپاره یو ناسور جوړیږي. ملګرو دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مې خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوی الله په امان.